محبوبی ازدا محبوب الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دا روجی د بدلی متعلق چې الله تعالی بذات خود په خپل باندې انسان ته بدله ورکړي. د امام المحدثین ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ته د فرمایي چې نبی علیہ السلام ارشاد مبارک ته كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها چې هر عمل د بني آدم هغه د چن کولای شي د هغه غنی کی بعشر امثالها تر لس چندو پوری الى 700 ضعف تر 200 پوری دا عمل د انسان الله تعالی د چن کوي چې سونا اخلاص یو په انسان کې الہ الامین دون د هغه د عمل ته تقویت او د چنواله ور کوي. قال الله تعالی لیکن الله تعالی فرمای الا الصوم روزه دسی عبادت ته فانه لی یقینا دا روزه زما د پاره دا وانا اجزی به او زبد دی روزي بدله په خپل باندې ورکوم. ولی ذکر الہ الامین فرمای یدعو شهوته وطعامه من اجلی دی مومن مسلمان خپل شهوت پرې خودو او دغه شانتی حلال خوراک پرې خودو من اجلی د وجه زمانہ زما درزا د پاره دی انسان خوراک او اسکاک خپل خواهشات ترک کړه. د دې وجه نه الہ الامین فرمای زبر انسان ته بدله ورکوم. معززو مسلمانانو کوم سوچو کو چې الہ الامین کم حلال اشیاء مسلمانانو تور کړی دي نو هغه حلال اشیاء انسانان او مؤمنان په ځان باندې حرام کړی په دې میاش کې، لیکن کم حرام اشیاء چې دي هغه نه انسان نه قلاریږي. روزدار خروجنی ولی خو هغه کم حرام کار چی هغه نفریق دی لکه غیبت شو، چغلی شو، بهتان شو، دروغ شو، دغشان دوکه شو، حرام خوری شو، سود شو، پرده حق وحل شو. نو دا ټول خبری دسی دی چې هغه الله تعالی په من بان حرام ګرځولې دي. اغا که د روجی په حالت کې که د بوزي په حالت کې د مسلمان د پاره هیڅ صورت کې هم دا صحیح نه وي، لیکن کله چې الہ الامین درزا د پاره تارو جولی ولا خپل حلال خوراک ته پرېښودو او دغه شانتي حلال اشیاء ته پرېښودو او د حرامو نه ته نه بس کې نو د دې روجي بیا ستا څه فایده شوه؟ نو الہ الامین فرمای چې دا انسان به خوراک هم پریدي، اسکاک به هم پریدي، دروغ به هم پریدي، چغلخوري به هم پریدي او دغه شانتي غیبت او بهتان به هم پریدي. نن سبا خو من روجه نیولې وي خو صرف زمونږ د خوراک او اسکاک نه روجه وي، د پردي غیبت نه زمونږ چرته هم روجه نه راځي. هغې کې موږ هر ټیم لګیا اوسو، هغې کې موږ مبتلا یو او بل من غیبت ته ګناه هم نه وایو، ځکه موږ وایو دا خو موږ حقیقت وایو. نو غیبت
هغه شي ته ویلی شي چې کله ته د یو مسلمان رور خبره کې د هغه په حالت د غایبوالي کې هغه موجود نه وي او ته وې که دغه موجود وي د هغه په مخ کې به تا دا خبره نه وي کړې هغه به بده ګڼلې هغه پرې خفه کېده نو هر هغه خبره چې بل مسلمان پرې خفه کېږي ناراضه کېږي چې کله هغه موجود وي او ته په حالت د غایبوالي کې ته دا خبره کې نو دا خبره صحیح نه دغه په غیبت کې راځي د دې وجې نه مسلمانانو چې کله اله الامین په موږ باندې معززه میاشت راوسته او دې دا روجې په موږ فرض وګرځولې او موږ نسو دومره تکلیف کوو نو چې کم حلال اشیاء دي هغې نه موږ زړه صبر کړی د حرامو نه به هم انشاءالله په طریق اولا باندې زړه صبرو او دغه شانتې هغې ته به هرګز نه ورنږدې کېږو بل نبي علیه السلام فرمایي اله الامین فرمایي زه به دې روژهدار ته په خپله باندې بدله ورکومه معززو په دې کې اله الامین د روژې اهمیت طرف ته او لوی شان طرف ته اشاره کوي تمام عبادتونه د الله دپاره دي او موږ د الله دپاره کوو لکه صلات شو زکات شو حج شو یا نور څونه عبادات دي موږ د الله دپاره کوو نو د دې څه مطلب دی چې اله الامین فرمایي چې روژه زما دپاره ده او زه به دې بدله ورکوم امام عبیده رحمه الله فرمایي وی د نورو اعمالو ظاهري حرکات او سکنات داسې چې پای کې د ریا احتمال وي انسان نه پکې ریا راتلیش دکلاوه سمعت بل ته ښودنه لیکن روژه داسې یو عبادت دی چې په دې کې هېڅ قسمه دکلاوه ریا او سمعت نه راځي د دې وجې نه الله تعالی فرمایي وانا اجزي به او دغه شانتي بعض علما فرمایي وی په دې کې هغه اطاعت غالب دی د اله الامین هغه جمال په دې کې غالب دی په انسانانو باندې یو د اله الامین جلال دی نو مونځ که موږ کوو د اله الامین د جلال د وجې کوو که دغه شان زکات ورکوو هغه د الله د جلال د وجې موږ ادا کوو دغه شانتې که د حج احکامات ادا کوو هغه د الله د جلال د وجې ادا کوو لیکن روژه داسې یو عبادت دی چې دا موږ د الله د جمال د وجې نه د الله عشق او محبت او د الله مینه او الفت په مسلمانانو باندې غالب وي د دې وجې نه مسلمان روژه نیسي او الله تعالی فرمایي ځکه به زه بدله د دې ورکوم د الله تعالی هغه محبت په مؤمن مسلمان باندې غالب وي اله الامین چې انسان ته کومه بدله ورکوي علماء کرام مختلف توجیهات کوي چې انسان ته الله تعالی څنګه بدله ورکوي نو امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې د تمام اعمالو ثواب د یو حد پورې مقرر دی لکه اوس تاسو حدیث مبارکه کې واورېده چې د لسو نه والا تر د 200 پورې الى ضعف نور چې په دې کې څونه اخلاص الله به چند کوي سنه صحت د هغې دپاره مقرر دی لیکن روژه داسې یو عبادت دی چې د الله په دربار کې د دې هېڅ قسمه مقدار او حد مقرر نه دی الله تعالی به بې حسابه بې کتابه انسانانو باندې انسان ته به د هغې بدله ورکوي او دغه شانتې د خپلو نعمتونو نه به سرفراز کوي نو اله الامین هغه نعمتونو نه محرومه کېدل او دغه شانتې په دې میاشت کې دا کم روژه چې موږ نسو کم احادیث مبارکه تاسو واورېده چې اله الامین په خپله د دې بدله ورکوي ځکه الله تعالی فرمایي دې انسان زما دپاره خپل خواهش پرېښو خپل خوراک یې پرېښودو نو ځکه بدله ورکوم واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم